د مور بیبي د وفات نه پس د نبی علیہ السلام مبارک تربیت د هغه نیکه عبدالمطلب په خپله ذمه داری اخیستی او د پیغمبر علیہ السلام به ډېر زیات خیال ساته د خپلو بچو نه به د قدر په نظر ورته کتل او د هغې یو څو وجې وې یو خو دې یتیم او داسې یتیم و چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات و مور یې په ماشوموالي کې وفات شوه نو په یتیم د انسان زړه رحم وي دویم په پیغمبر علیه السلام کې هغه داسې نښې لیدلې وې چې هغه د سردارۍ او د کامیابۍ نښې وې تر دې حده پورې عبدالمطلب د بیت الله په خوا کې به څادر خور که او پیغمبر علیه السلام ګورې ماشوم او په هغه څادر د پاسه به یې دی کښېنو او نور چې څومره نوسي و بچي و هغه یې په څادر د پاسه ناستې ته نه پرېښودل نو بعضې بچو به ورته وې دا زمونږ وارث ته دا دومره مینه ولې ورکوې مونږ ورسره زمونږ یې ترونه یو مونږ ورسره یو ځای په څادر ناستې ته نه پرېږدې وی تاسو ته پته نه لګي چې زما د دې بچي څومره لوی شان دی دله به خدای یو لوی شان ورکوي یو ملګری وایي چې یو ځل درالم بیت الله شریف ته او عبدالمطلب د بیت الله نه تاوېده او ډېر زیات خفه او دا دعاګانې کولې چې خدایا زما بچې مال راکا خدایا زما بچې مال راکا نو ما د چا نه تپوس وکړو چې څه چل شوی دی چې عبدالمطلب دومره پریشانه دی وی دا د ده یو نوسی دی او هغه په اوښ سور چته تللی دی نو هغه ناوخته کړی نو دی ځکه پریشانه دی وی لږ ساعت پس نبی علیه السلام په اوښ سور راغی ماشوم خو په اوښ سور راغی د اوښ نه راکوز شو عبدالمطلب ورمنډه کړه او ځان ته یې راته غاړه باسه وی بچې غم مې ختم شو ته مې ولیدې نو خوشحاله شو ډېره زیاته مینه نبی علیه السلام سره کوله اتفاقات دو چې په نبی علیه السلام په ماشوموالي کې دا غمونه را روان دي نو عبدالمطلب هم بیمار شو او دغه وخت کې د حضور پاک عمر 8 کاله دی د لږ عمر دی نو خپل بچی راغونډ کړل او بچو ته وایي چې بچې زما سره زیات فکر نه د خپل مال دی نه د خپلو زامنو دی ما سره د دې ماشوم نوسي فکر دی د ده درد ما دردی د ده غم ما غمجن کوي نو څوک به یي چې زما د دې بچي ذمواري به والي او په داسې نظر درته وګوري لکه د خپل اولاد بچو ټولو وی چې بابا ته مونږ ته حکم کوه مونږ به د داسې تربیت وکړو چې د بچي نه به زیات تربیت کوو نو عبدالمطلب خپل زوی ابو طالب دی له منتخب کو او ابو طالب یې ځکه منتخب کو چې دا د پیغمبر علیه السلام د پلار سکر ورو میندې خویندې وې دا نور ترونه چې د دې میندې جدا وې او د ابو طالب او د پیغمبر علیه السلام د والد محترم میندې خپلې وې نو هغه منتخب که ابو طالب ته وې دې بچې تا ته سپارمه دا یتیم نه د پلار نه هم او د مور نه هم د ده به داسې خیال ساتي چې د خپلو بچو نه به ښه خیال ساتي او بیا دې کې عبدالمطلب وفات شو یو سړی وایي ما په خپله چې جنازه د عبدالمطلب مونږ وړله نو نبی علیه السلام ماشوم و دې جنازې پسې روان و جړلې چاته وروسته تپوس کړی دی وی تا ته د عبدالمطلب مرګ یاد دی وی او زه خو د 8 کالو په هغه وخت کې 8 کالو په عمر کې نکله تربیت پاتې شو تره ته چې ابو طالب دی او حقیقت دا دی چې ابو طالب چې بیا د نبی علیه السلام کم خیال وساته نو داسې به پلار د بچي م هغسې خیال ونه ساتي ډېر زیات به یې ځان سره نږدې ګرځاو او چې چېرته به ته نو خپل بچي به یې نه بوتلل او نبی علیه السلام به یې ځان سره بوته او نښې وې پکې پته وه په مکه کې دا خبرې مشهورې وې کاهنان به راتلل او پیغمبر علیه السلام ته به یې کتل نجومیان به راتلل هغه ته به یې کتل داسې ناشنا حالات پیښېدل چې خلکو محسوسوله
چیرې د آخر زمانه پیغمبر راتلو والا دی او هغه د آخر زمانه پیغمبر به هم دی جوړیږي. لکه اوس مثال په طور یو خبر مشهور دی او په احادیثو کې هم دی او د قرآن حکیم نم ثابت دی او په احادیثو کې هم شته چې قیامت به راځي او د قیامت نه مخکې به حضرت عیسی علیه السلام الله قرآن کې الله فرمایي جمد اسمان ته پورته کړی دی او احادیثو کې راځي چې دی به د قیامت نه مخکې راکوزیږي او د هغه نه مخکې به یو نیک سړی وي حضرت مهدي د هغه حکومت وي. نو یو سړی مثلا نیک پیدا شي او خلک ویل کده کې د هغه مهدي صفتونه شته او د پیغمبر علیه السلام کمې علامې او نښې چې وي نو هغه هم ټولې موجود دي. دقرنګې د مکې خلک یهودیان عیسایان او د نورو دینونو خلک په دې انتظارو چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی. کمې نښې چې وي هغه ټولې موجود دي او بیا د پخوانو کتابونو خلکو او نجومیانو کاهنانو دا ټولو خلقو دا نښې په پیغمبر علیه السلام کې لیدلې. نو ابو طالب هم په دې پوه نو د پیغمبر علیه السلام به ډېر قدر کو او ډېر احترام به کو او ډېر زیات عزت به کو تر دې حده پورې چې یو ځل په سفر ته نبی علیه السلام د ابو طالب د تجارت په سفر د عربو ټول ګذر اوقات په تجارتو ځکه په مکه مکرمه کې غله نه کېده اوسه پورې نه پکې غنم کېدل نه پکې اوربشې کېدلې او هېڅ قسمه نه پکې اوبشته او شال غرونه دي. نو د هغې ټول نظام به په تجارتو. نو ابو طالب یو قافله د تجارت واغېشته او شام ته روان شو. ډېر خلک ورسره په دې قافله کې شریک شو مالونه دي پکې. نبی علیه السلام دی خو ماشوم دی دغه وخت کې نو او دې وخت کې د حضور پاک عمر 12 کاله دی. نو چې هغه روان شو نو نبی علیه السلام هم ورپسې ورو روان شو. تسلي ورکړه بچې لوی سفر دی عمر دی لږ دی 12 کاله دی نو تا نه بوزم. خو پیغمبر علیه السلام ورپسې خفه شو. نو چې خفه شو د هغه خفګانې نه شو زغملی نو روچرې کړه وایي زه ډېره ښه ده به وبه دې ځم. دا لومبې سفر دی د نبی علیه السلام مبارک شام طرف ته قافله روانه شوه. بصرا یو مقام دی چې هلته ورسېدل اخو به داسې قافله وه چې یو ځای به یې دمه کوله بیا به لاړل بل ځای به یې دمه کوله بیا به یې بل ځای دمه کوله چا به اغېشتل کول او چا به خرڅول کول. نو دا بصرا یو لوی علاقه ده یو لوی ښار و په هغه زمانه کې هغې سره خوا کې د قافلې د دمې یو ځای و چې قافلې به لاړې نو هلته به قافله ودرېدله ایساره به شوه او یو بازار به ولګېد میله به ولګېدله چا به شی خرڅه و چا به شی اغېشته. دا به تجارت و روزګار به و کاروبار به و. نو چې څنګه د بصرا کې دا قافله ایساره شو خیمې یې ولګولې دغه دی د عیسایانو یو راهب و چې هغه راهب د عیسایانو دی چې هغې به ځان له په یو جونګړه کې دیری یا په یو سمڅه کې په یو غار کې دیری او د الله تعالی عبادت کوي. هغې واده نه کوي د عیسایانو راهبان ودونه نه کوي نه بچي وي نه ښځه نه ماشومانې بس ځان له پروت یې لږه غوندې ډوډۍ خوري او هغه خپل عبادتونه کوي. اوس هغه راهبان د عیسایانو نشته پخوا به دا ډېر زیات و. نو په یو غار و په هغه غار کې دا راهب پاتې کېده او دی به کله کله راوته کله به میاشت پس راووت کله به 2 میاشتې پس راووته. دنیا به ورته په انتظار و خلکو به د دواګانې غوښتې خلکو به نذرانې تحفې ورکړې غار ته به دننه شو داسې ډېره موده پس به راوته. نو چې دا قافله د ابو طالب د قافله په دې بصرا مقام کې دمه شوه نو دا راهب راووته او راتلو سره نیغه په دې قافله کې ترمذي شریف کې دا حدیث دی راتلو سره نیغ په دې قافله کې ورننوت او دې به چې قافله به کله هم راتله دې به نه راوته چې څوک بنونو دې به راوته عام به نه راوته. نو خلک هم حیران شو چې دا خو قافله ده او د دنیا خلک د تجارت کېږي دا راهب څنګه دا پادري راووته. بحیرا د ده نوم و بحیرا چې راووته نو په دې قافله کې ګرځېده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې دمه ټکله کونې او سوی وی هذا سید العالمین وی دې د ټول مخلوق سردار دی هذا رسول رب العالمین وی دې د رب العالمین د پروردگار د طرف نه رسول جوړېدونکی دی دنه پیغمبر جوړېږي.
هذا سید العالمین د ټول مخلوق سردار دی او په ده باندې به خدای پاک امت ته هدایت ورکوي. خلک حیران شو د 12 کالو د ماشوم متعلق ته دا خبره څنګه کې؟ وی ګوره خلکو وی ته څنګه دا خبره کې؟ وی زه راته دا خبره په دلیل کوم. ما سره کتاب موجود دی، کتاب یې راواغېست، کتاب ته به یم کتل او نبي علیه السلام د مخ مبارک ته به یم کتل. وی زما په دې کتاب کې چې د نبي آخر الزمان کمې نښې دي هغه ټولې په دې کې موجود دي. یو خدا خبره ده د ده د سترګو نښې ما سره شته، د ده د رنګ نښې ما سره شته، د ده د شکل نښې ما سره شته، د ده طبیعت او د عادت نښې ما سره په دې کتاب کې شته. د نبي آخر الزمان چې کمې نښې دي یو خو پکې موجود دي. دویم څه دي؟ وی دا قافله چې په دې غر راښکته کېده، وی ما ورته کتل دې قافلې ته، نو وی داسې کاڼي بوټي ما ونه لید چې هغه یې ده ته سر نه ښکته کړی. او دا کاڼي بوټي بغیر د هغه انسان نه چې هغه نه خدای پیغمبر جوړوي سرونه نه ښکته کوي. دا ترمذي شریف کې حدیث دی او علماو د دې حدیث توثیق هم کړی دی چې مضبوط حدیث دی. دا دوه شو. درېیمه دا ده چې وی ګوره د ده په دې دواړو اولو په دې منځ کې یو مهر لګېدلی د پیغمبر وی ګوره د نبوت مهر هم پې شته. دا خبرې وکړلې او دا پادري لاړه خپل دغه ته دا راهب ننوته خپل غار ته خپلې سوړې ته او دې خلکو ته تاسو زه د دې هلک د برکته ډوډۍ کوم. هغه د هغه خپل وس مطابق څه ډوډۍ برابر کړه او د ابو طالب د قافلې دی راوسته ورته کېښوده. خو چې دې راووت دا ډوډۍ راوسته دې وخت کې نبي علیه السلام اوښان بوتلي اوبه خورله، ځکه چې چا به په قافله کې د ګیا خدمت کو، چا به د پخلي خدمت کو، چا به د اوښانو خدمت کو. قافله کې خو به دومره کسان نو نبي علیه السلام مبارک اوښان بوتلي ګودر ته سیراب کولو له نو چې راووت نو وی څه شو هغه هلک؟ وی هغه تللی دی اوښان سیرابی را روان دی. وی ما خو ډوډۍ د هغه د برکته درته راوړه. دې کې نبي علیه السلام را روان وی ګوره بل دلیل اوس ووینئ. وی تاسو خو ما ته وی چې څه دلیل دی؟ نو ما خو راته وختي دلیلونه ووی خو بل دلیل هم وګورئ. بل دلیل دا دی چې وی ګوره نور دی که نه سخت نور دی ګرمي ده وی او وی په هغه سورې فرشتو کړی دی، د وریځ سورې دی، په د فرشتو له طرف نه پې سورې دی ورته وګورئ. او خلکو کتل واقعي نو چې څنګه نبي علیه السلام اوښان راوستل او څه میلول نو هغه چې کومه اونه وه نو د هغې اونې سوري ته خلک ناست وو، د سوري ځای پکې نه نور نورو سورې خلکو نیولې وو. وی ګوره تماشه کوئ چې نبي علیه السلام راغې سورې نور دی نو دی په نور باندې کېناسته نو خلکو ته وی ګوره ورته اوس نو چې خلکو تماشه وکړه نو هغه اونه لږه کږه شوه او هغه سورې په پیغمبر علیه السلام ورته وکړه. وی دی بله نښه شوه. وی د ده سرپرست څوک دی؟ وی دا قافلې دا مشر ابو طالب د سرپرست دی. وی دا ماشوم دی څه دی؟ وی دا مې واره دی، زوی مې دی. وی زوی دی نشي کېدی، زوی دی نشي کېدی، د ده پلار مخکې وفات شوی دی. زما کتابونه دی دا وایي چې پلار د ده د پیدایش نه مخکې وفات دی او واره مې دی. وی ښځه دله قسم در کوم د خدای دپاره دا هلک مه بوځه شام ته، هلته کې راهبان دي، هلته جادوګر دي، هلته کاهنان دي او دی به مړ کي دنه نقصان به ورته ورسوي. مهرباني وکړه واپس مکې ته ولېږه، دی مه لېږه. نو هغه راهب ورته قسمونه ور واچول ابو طالب ته چې ته مهرباني وکړو دی مه شام ته مه بوځه، شام د اهل کتابو د مولیانو د دغې خلکو د ساحرانو د کوټګرو او د کاهنانو علاقه را دې دنه نقصان یې نه کېږي. ورې نو حضرت ابو طالب نبی علیه السلام بیا واپس د بعضې ملګرو سره مکې مکرمې ته راولېږه. اتفاق ته ګوره قافله رخصتېږي او دې کې 7 کسان را روان دي چې 7 کسان را روان دي د روم نه. ترمذي کې راځي 7 کسان. نو دی رالل دی راهب سره دیره شو. خلک خو د نیکانو نه دعاګانې غواړي. نو دی بحیرا راهب ورته وایي هلکه څوک یې؟ وایي موږ د روم نه راغلي یو. د روم نه راغلي تاسو سره دا تورې او دا سامان داسې خطرناک غوندې خلک یې؟ وی یو خطرناک خو یو. وی څنګه؟ وی موږ ته خپلو مشرانو ویلي دي چې هغه نبي آخر الزمان دنیا ته راغلی دی او په دې شام کې هغه په دې میاشت کې هغه د شام سفر کوي
نو موږ ورته لارې نیولې دي چې کوم ځای په ګوتو راشي چې مړې کړو. دا میاشت هغه د شام د سفر ده، نو موږ لارې نیولې دي چې په ګوتو راغی چې دې موږ مړ کړو. نو دا پادري ورته وایي دا راهب بحیرا وی قمقل نه یې؟ وی ولې؟ وی د کوم انسان چې الله د پیغمبره فیصله کړې ده تاسو هغه وجلی شئ. یو خوا خو دا وایه چې هغه نبی آخر الزمان جوړېدو والا ده، او بل خو یې مرګ پسې ګرځي. نو چې د چا الله فیصله کړی چې دنه به زه اخري پیغمبر جوړوم او امت ته په هدایت ورکوم، نو یو خو د خدای مقابله ده، او بل دا دی چې تاسو وجلی نه شئ. نو هغه کسان هغه اوه کسان دی راهب قایله کړل. نو هغې بیا د سره ایثار شو، وی ښځه به دا سوچ په مونږ ختم کړو. دا یوه واقع شو. دویم سفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شام کړی دی. دې وخت کې خو د 12 کالو دی، هغې وخت کې عمر 25 کالو چې دویم سفر یې کړی دی. هغه شام ته رسېدلی هم دی په هغه دویم سفر کې. خو په مکه مکرمه کې چې د نبی علیه السلام کم جندو دغه وخت کې ډېر عجیبه جندو. د مکې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات قدر کو، لږ نه ډېر زیات قدر به یې کو او ډېر احترام به یې کو، ځکه پیغمبر علیه السلام په ژوند کې دروغ به نه وي، دروغونه به یې ځان ساته. دروغ اسم لوی جرم دی. او په کلي کې چې کم بوډا به او کم بوډۍ ښځه به وه بیمار به و، د هغې خدمت او هغې له به یې منډې تړلې والې، او د وعدې خلاف ورزي نه ده کړې، او هر چا سره ښکلې مزیدار خشته ژوند تېر کړی دی. یو صحابي د وروستو مسلمان دی، حضرت صاحب ابن یزید رضی الله عنه، هغه وی ما سره نبی علیه السلام په لکانه کې په تجارت کې شریک پاتې شوی دی. وی قسم دی که دومره رښتونی او امانتدار انسان ما په دې خپلو سترګو لیدلی وي. او یو بل ملګری دی، هغه وی نبی علیه السلام سره په مکه مکرمه کې زما څه خبره اتره راله. وی ما ورته وی چې ودرېږه زه دله دا شی راوړم. نو وی نبی علیه السلام ما ته وی چې ښځه شا به راوړه. وی ما چې ته راته دلته ودرېږه زه یې راوړم. وی ما ته وی چې ښځه دلته تا ته ولاړ یم، شا به دا شی راوړه. هغه وی چې زه لاړم نو ما نه هېر شو، هېره مې شوه خبره. ورځ تېره شوه، شپه تېره شوه، 3 ورځې پس اتفاقي په هغه لار تلمه. خبره مې هېره شوې وه، انسان دې هېرېږي. وی چې په لاره تلم نبي علیه السلام هلته ولاړ. نو ما وی چې زه خو مانم یېره د دنم هم دا خبره. وی ما ته وی هلکه د جیبه کار دې را سره ونه که؟ مې چې ولې؟ وی ما سره دې وعده وکړه او ما هم د سره وعده وکړه چې دلته به ولاړ یم. نو د الله بنده 3 ورځو نه تا ته زه دلته په انتظار ولاړ یم. دومره د وعدې پابند. مونږ خلک د وعدې اډو څه پروا نه ساتي. وایو ځان ته عاشقان د نبي علیه السلام، او ځان ته د پیغمبر علیه السلام محبتیان وایو، امتیان وایو، دروغ ټول وایو، پروا نشته. حالانکه دروغ ډېره لویه ګناه ده. نبی علیه السلام د دروغو متعلق فرمایي چې د دروغجن سړي د خولې نه چې کم بدبویي ځي، بدبویي یو میل فرشتې ته تښتي. موږ ټول دروغ وایو، ټول د بل دپاره خلک دروغ وایي. د وعدې خلاف ورزي څومره، دا کار ماښام کوم ښه نه کوي، دا سار کوم ښه سبا بیا نه کوي، دروغ وایي، د دوکې کوي، د وعدې خلاف ورزي کوي. دا ورته اډو ګناه نه ښکاري، حالانکه دروغ ګناه کبیره ده، وړه ګناه هم نه ده. د وعدې خلاف ورزي ګناه کبیره ده، وړه ګناه هم نه ده، لویه ګناه ده. ګورې یو وړه ګناه یو لویه ګناه. د وعدې خلاف ورزي نبی علیه السلام فرمایي لا دین لمن لا عهد له، چې څوک د وعدې پابندي نه کوي د سر نه دین نشته. د دین نه خلاص یې تله پاتې د پیغمبر علیه السلام د امتیت دعوه کوي. دروغ ولې وایې ته؟ دروغجن باندې خو د خدای قرآن حکیم وایي په دروغجن د خدای لعنت ورېږي. نو ژوند یې پاک تېر کړی دی په مکه مکرمه کې، په هلکانه کې ښایسته ښکلی پاک ژوند. چا دې تپوس وکړه وایي په مکه کې خو به دا ډمتوب او دا ډنګه ډونګه او دا قصې پسې وې، نو د نبوت نه مخکې پیغمبرۍ نه مخکې هلکانې ژوند کې دا کار چېرته کړی دی که نه؟ یو ځل مې ګډې چیلې سرولې. هر پیغمبر باندې خدای ګډې چیلې هم ګورې سرولې. دا الله یو شان دی. اوس ما من نبی الا رعى الغنم، حدیث کې راځي هر پیغمبر ګډې چیلې سرولې دي. صحابه دې تپوس کړي و انت یا رسول الله تا سرولې دي؟ وی یو ما هم سرولې دي. ولې؟
ګډې چیلې ولې سره ولیدي دې کې ډېر حکمتونه دي یو خدا چې څوک ګډې چیلې سره نو ګډو چیلو نه د مشقت شی بل نشته هغه به ګرځي په دشتو باندې ته به ورپسې ګرځې چې د مخکې نه د مشقت بلد شي تا باندې به د هجرت سفر راځي د جهاد سفر به د پسې راځي د دعوت سفر به دله راځي نو چې مخکې نه بلد شي وګرځې لږ غوندې خپو کې طاقت د ګرځېدو پیدا شي وجود کې د مشقت پیدا شي په هلکانو په ماشوموالي چې کوم سړی مشقت ژوند تېر کړي نو وروسته بیا مشقت کولی شي او په هلکانه باندې چې سړی د ارام طلبۍ ژوند تېر کړي وروسته د مشقت ژوند نه شي تېرولی یوه شوه دویم د دې ګډو چیلو داسې مثال دی لکه یو مت ګډې چیلی چې څوک ساتي که نه او په سچ ساتي نو دې هر وخت ورته متوجي وي چې ته پردې فصل ونه خوري دا سوچم کوي او چته شرمخ پې رانه شي شرمخ یې رانه ونه تختی چې ته غل پې رانه شي رانه ونه تختی د اوبو غم وله کوي د ګیا وله کوي د باران د بچ کېدو غم وله کوي د دارو درملو غم کوي ناجوړه پکې نه شي دقه رنګ پیغمبر د امت غم کوي چې دې دا د دې یو ټریننګ دی د دې یو تربیت دی ګڼه چیلی رانه شرمخ ونه تختی د امتي رانه شیطان اغوا نه کي د امت رانه نفس او خواهشاتو نه تختی د شرمخ په شکل کې او ګڼه چیلو له لګیا دی د اوبو د خوراک بندوبست کوي دقه رنګې پیغمبر امت له لګیا دی ظاهري جسماني بندوبست هم کوي او روحاني موله د خوراک بندوبست کوي نو د ګډو چیلو تربیت سره به دې په دا ټریننګ شو د دپاره چې ته به د امت څنګه تربیت ساتې څه خیال به ساتې نو څه موده پې دا کار کړی دی او بل ګډو چیلو سره چې چا تعلق عاجزي پکې پیدا کېږي دکې عاجزي ده اوښان چې څوک ساتي هغه کې کبر پیدا کېږي دکې عاجزي پیدا کېږي نو نبی علیه السلام وایي ګډې چیلی مې یو ځل سرولې نو ما ته چا وی چې په مکه کې نن واده دی او پکې ډول او سرنا دي نو هغه ډول به ډنګېده او هغه باپونه به یې واله او سندرې به ویلې کېدې وي ما ته ملګرو وی سیل نه کوو مې ځای چې ځو وی چې رالم ماسخوتن نه پس وی لا قصه نه وه شروع شوې کېناستو ګیر چاپېره خلک راځي جمع شو وی زم کېناستم ډول او سرنا او هر څه قصه پیسه پکې راله او هر څه چې وشو ماله خدای خوب راوسته اوده شم په ناسته ودیم او خلکو چې څه کړي دي زه نه خبر شوی چې هغه قصه پیسه خلاصه شوه وی ملګري داسې وړقولمه چې زه چې ځو وی مې چې قصه به کله شروع کېږي وی چې ختمه به شوه قصه خو خلاصه شوه پوزکې موزکې ونغښتی شو او خلک خو لاړل خواره شو وی هېڅ نه خبر نه شوم وی په ماشوموالي کې خدای زره داسې څیزونه ساتلی یم بیت الله یو ځل جوړېده نو خلکو ګټې راوړلې نبي علیه السلام وی زه لا ماشوم وم نو ما به ګټه راوړله نو زما ترو عباس خو په عمر کې د 2 کاله مشر نو ما ته هغه عباس وایي چې رواره داسې وکړه دا اوږه به دې په دا ګټه خوږ شي نو ما لنګ والی و لنګ کمیس مې نه و د پرتوب په ځای مې لنګ والی و نو چې دا لنګ دی اوس پرته خو راکوټې ماشومې نو دا د په دې اوږه باندې کېده نو دا ګټه به دې دا تیږه به دې د اوږه نه خوږئ نو عرب به بربند ګرځېدل د هغې خو څه پروا نه هغې خو به طواف هم بربند کو نو ما هم وی چې زه خو ډېره ښه ده نو چې ما هغه لنګ سینګاوس پړده اوچته ومې وی دې کې په ځمکه پرېوتم او سترګې بقې او پړسېدې او چغې کې ازاري باله خپل لنګ راکې وی د دغې نه پس زه بربند نه یم لیدلی شوی خدای په حفاظت کې ساتلی نو ګوره ابو طالب څه وی ابو طالب سره چې کم ژوند دی ډوډۍ ته چې به کله نبي علیه السلام ورسره کېناسته دی نښې وې دا مینه خو هسې نه پیدا کېږي یو ماشوم سره محبت هسې نه پیدا کېږي نو وی په ډوډۍ به نورو بچو زما شور کو نبي علیه السلام به شور نه کو غلی به کېناسته دی یو عادت زما نورو بچو چې به کوم ماشومان خو هر خوا ګوتې وړي راوړي که نه او د نبي علیه السلام د ماشوموالي نه د عادتو چې د خپلې مخې نه به یې خوراک کو د بل مخې نه به یې ګوتې نه وړې او وی بله فایده به څه وه وی چې موږ به ډوډۍ کېښوده او نور بچي به دی به نو زر به خلاصه شوه او چې پیغمبر علیه السلام به کومه ډوډۍ کې شریک ناست و برکت به پکې پیدا شو نه به خلاصېده او وی زما نور بچي چې به سهار وختي را پاڅېدل نو د چا پوزې نه به قڼبېده د چا به سترګو چخې نیولې وې د چا به غاښونو نه څخه وبتلې او د نبی علیه السلام په ماشوموالو کې ما د خولې نه لاړې څخه او یا په سترګو کې چخې یا په پوزه کې ګند نه دي لیدلی صاف ستره به او غاښونو به یې داسې چمک و لکه ګلی چې په خوله کې نیولي
د ماشوموالي نه صفا سوتره به نور بچو به په خټو په لختو کې لوبې کولې او نبي علیه السلام ځان په ماشوموالي کې صفا او پاک ساته. دې وجې نه داسې ماشوم سره د خلکو محبت زیات پیدا کېږي نو خلک نښې هم پکې راوباسي او خپل ژوند هم د ماشوموالي خشترې دروغ نه وایي خو که د چا پکو ضرورت راځي ماله شا به سودا راوړه په منډه چاله منډه وایي. نو د ابو طالب په زړه کې دا د نبی علیہ السلام قدر پیدا شو د خپلو بچو نه به زیات ورله لحاظ ساتو او د مکې خلکو هم د نبی علیہ السلام به ډېر زیات لحاظ ساتو. دې حد ته خبره ورسېده چې د پیغمبر علیہ السلام خپل نوم خلکو نه یادو امین او صادق به ورته وي په دې مشهور شو. بس چا د نوم چا نه یادو هلکه هغه امین څه شو امانتګر او صادق هغه رښتونی څه شو خلکو به ورته صادق او امین وي. په محمد یا په احمد صلی الله علیه وسلم چا هم نه یادو امین ورشه هغه امین ته آواز کا امانتګر ته ورشه هغه صادق ته آواز کا هغه رښتوني ته خو د چا به ضرورت او سامان ته به جتو بل شي ته به جتو نو فورا او که په لاره به څوک روان و پیټې به وړو ورمنډه به کاکا جي راکه د سره کور ته یوسو زنانه سره به پیټې و هله راکه بیا یا ترور د سره کور ته یوسو. دا خدمت دی کو په دې ماشوموالي باندې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک صفت دی. بیت الله شریف جوړېده بیت الله د بیت الله د جوړېدو عجیبه اندازه وه خدای پاک نبی علیہ السلام ته ایثار کړي بعضې کارونه د فایدې. بیت الله شریف سیلاب روان کړی و سیلاب راغلی و روان کړی و او دیوالونه یې شلېدلي و او چت یې نړېدلی و او بیا یو اجدها خامار و په دې بیت الله شریف کې دونه غټ خامار و چې کله به وی سر روچت کو په دیوال به کېښوده نو لکه د کټي عمره سر و دومره غټ سر و او چې خوله به یې وازه کړه نو خلک به تېرېدل. نو د مکې قریش یو ځل راجمع شو چې دا بیت الله خو روان دی د خدای کور د جوړول غواړي چا وله ګوتې نه ورتلې نه دا به مونږ روانو سینګه دا به مونږ سینګ روانو او چا به یې دې مار سره څه کوي دا به څوک دې ته ورنږدې کېږي. الله دا رورو کو دې دپاره چې نبي علیہ السلام را لوي کړي او دې پکې صدار کړي. نو چې کله د پیغمبر علیہ السلام عمر لږ زیات شو نو بس بعضې کسان راجمع شوي دا د خدای کور دی مونږ که دا روانو نو مونږ خو یې د بېعزتۍ او د بېادبۍ په خیال نه روانو مونږ خو یې د جوړولو لپاره روانو. یاره نو اوس هم د بعضې خلکو بعضې څیز له ګوتې نه ورنو لکه د جومات کې اکثر دا جالې مالي که نه نو خلک وله ګوتې نه وروړی لکه دا خو توته کړي دي په دا جومات کې او دا خو زبرګان دي او توته کړي د کوم ځای نه زبرګ شو د کوم ځای چې علاج تېره چې دا زبرګ شوی دی په خپل کور کې دا زبرګ ساتې چې جومات ته پې ککړ کړی دی چا ورته په جومات کې لاندې دغه یو جومات ته لاړم هغې ورته لاندې څادرونه اویزان کړي هلکه دا څادرونه د څه دي دا هم د توتکرو ته اویزان کړي دي ولې توتکري ولې دا غول کوي نو دا جومات دا څادر یې ورته اویزان دي کړي دي. الله اکبر دا چنګ چونګ کوي خلک د مانځه نه وباسي خپل کور کې دا ساتي دا زبرګان د خلکو په زړه کې یو دباو پروت دی چې که دې لمګوتې دې جالې یوړې نو څه نقصان به راته پېښ شي. دغه رنګې د هغې په ذهن کې دا دباو که دا بیت الله روانو نو مونږ ته خو څه مصیبت پېښېږي. نو یو قریشي ورمنډه کړې چې سسکور او کودال یې راواغېسته او د بیت الله نه تیږې جدا کړه مونږ خو دا د بېعزتۍ په خیال نه روانو مونږ خو د جوړولو په خیال روانو. نو چې هغه څلور پنځه تیږې وویستې نو بل هم راغی بل هم راغی نو بس ټولو ته متوجه شو او مار سره خدای څه چل وکړو او غټ مارو دقسې یو ځل غرمې سر روچت کړی په دیوال د پاسه سر یې ښودی لیک یو اجدها یو لوی دغه خامار راغی دا دغه دا باز یو لوی باز مرغی راغله او چې څنګه دا باز راغی دا مرغی او ورغوټی کړی نو دا خامار یې په دې پنجو کې ونیو اوچت یې کړ وی تختاو ټولو خلکو ولیده چې لکه خامار خو هغه دی هغه مرغۍ و تختاو خامار خو یوړو نو د خلکو د زړه نه د هغه خامار هغه هیبت هم لاړ ختم شو. بیت الله روان کړ چې روان یې کړ نو د ابراهیم علیه السلام چې کومې تیږې وې ویښونه هغې ته یې ورسول نو سره نو جوړول یې شروع کړل نو چې جوړول یې شروع کړل د حجر اسود دا د ځمکې نه تقریبا 4 فوټ اوچت دی دغه ځای له راورسېدل نو چا وی دا حجر اسود به زه ایږدم او چا وی زه به ایږدم او چا وی زه به ایږدم جنګ جوړ شو د یو قوم مشر وی دا زما حق دی د بل قوم مشر وی دا زما حق دی د بل قوم مشر وی زما حق دی تورې راووتې
نو د هغې غټ قسم به دا و چې هغې به وینه راوړه او لاس پې پکې کېښوده د څاروي وینه به وه نو د قومونو مشرانو پیالې کې وینې راوړې او پکې لاس کېښود مطلب به ردې دا و چې ګورې ما په وینه کې لاس بس ګنده کړی دی اوس وینې به تویو په دې شر ختم شو څوکیداران یې مقرر کړل اتفاق ته ګوره سهار وختي د ټولو نه مخکې مانځله یعنی جمعات ته هغه وخت کې خو به داسې منځونه نه لکه دا مونږ چې دي نبي کریم صلی الله علیه وسلم و چې راغې ټولو چغې کې جاء الامین هلکه بس امین راغې ښه هغه امانتګر راغی فلان کې راغی فلان کې راغی نو د پیغمبر علیه السلام دی وخت کې لا بالغ هم لا راکوټه دی کشر دی بالغ خو دی خو راکوټه وي عمر یې کم دی له نورو په نسبت هغه یو ډېره ښایسته فیصله وکړه وی اختیار خو زما دی ټول مشران یې راغونډ کړل وی اوستی اختیار دی که په خپله یې لګیا دا حجر اسود او که مونږ ته وی وی نه زما یو طریقه ده هغه وکې نو د ټول به په خپل قسم کې رښتونې پاتې شي وی یو څادر راوړی څادر یې پرې راوړه څادر چې راوړه خور یې که په منځ او چې خور یې که نو حجر اسود یې راواخېست په څادر کې کېښود په خپل لاسو مبارک او ټولو مشرانو ته یې وی راشئ دا پلو ونیسئ اوچت کې دا دې جوړه که چې ټول اوچت کړي نو د قوم مشران رالل او پلونه یې ونیول او څادر یې اوچت کړ حجر اسود په خپله اوچت شو نو چې اوچت یې کړ نو نبي علیه السلام حجر اسود راواخېست او په غاړه کې کېښود د بیت الله په جوړولو کې خدای پاک نبی علیه السلام به دا یو حصه مقرر کړه او هوښیاره فیصله وکړه څونه هوښیاره فیصله ټول مشران خوشحاله شو هر یو ما قسم کړو چې زه به اوچتوم اکدم به بس ما اوچت کړه که نه څادر کې ټول اوچت کړه نو ژوند یې په مکه مکرمه کې د عزت تېره او ښایسته ښکلی ژوند مزېدار مشرانو به یې قدر کو همزولو به یې قدر کو او دا فضول گپ شپ او دا خندا خوندی د دې نه ځان ساتلی دی چېرته په زندګۍ کې نبي علیه السلام فرمایي ما په زندګۍ کې چې ته بت ته سجده نه ده کړې نه مې د بت احترام او تعظیم کړی دی لکه مې د ماشوموالي نفرت و چې دا خو د کاڼي مورت یې مونږ جوړو په خپل لاس ولا مخونه جوړو او پوزه ولا جوړو شکل ولا تراشو نو دا به مونږ له خیر راکوي کوم شی چې ته جوړ کړې نه به تا له څه خیر درکړي خیر به هغه ذات درکوي چې تا جوړوي او ستا خالق او مالک دی مخکې نه مې د بوتانو نه نفرت و نو یو سفر یې بل وکړه د 15 کالو په عمر کې د شام هغه سفر یې څنګه و په مکه مکرمه کې یو ښځه وه ډېره هوښیاره و مالداره ښځه وه نوم یې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د پلار نوم یې خویلد و دې خدیجې سره بلا سامان او نارینه څوک شته نه او د پیغمبر علیه السلام د امانتګرۍ چرچه خوره ده نو د خدیجې دا چلو که چې نبي علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د چا په واسطه چې که تا زما سامان یوړه جومات متعلق بیا درته وایم ښه زمونږ بره جومات کې چت کې کار شروع دی دوستان پکې پوره د زړه اخلاص نه تعاون وکړي ښه انشاءالله کار هم زمونږ به نږدې دی که خیر انشاءالله خو لږ قرضدار یو پکې ځکه مونږ خو عامې چندې نه غواړو د جومات دپاره تاسو دوستان چې څومره یې د زړه د اخلاص نه پکې تعاون وکړي انشاءالله چې دا کار سرته ورسېږي پلسترې بره شروع دي الحمدلله نو هغې ورته سوال جواب راولېږه چې که زما مال ته په تجارت کې شام ته وړې نو زه به دله ډېره ګټه درکړم د نورو په نسبت نور خلک چې څومره ګټه بل له ورکوم د هغې نه به تاله ډېره درکړم نو نبي علیه السلام د خپل تره ابوطالب سره مشوره وکړه هغه ورته ډېره ښه ده ځه لاړ شه نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها مال په تجارت کې د یو قافلې سره شریک و شام ته یوړو او د دې خدیجې یو غلام و میسره نوم یې او سره د خدمت دپاره ملګری شو چې ماله به یو غلام راکړی چې ما سره دا مال تجارت کې خدمت وکړي کار را سره وکړي نو میسره ورسره په خدمت کې لاړ اتفاق ته ګوره لاره کې یو بل پادري و نستورا ورته وایي هغه سره د پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو دا خو راهبانو چې څنګه ملاقات د نبي علیه السلام سره وشو هغه قافلې والا ټول راغونډ کړل او د نبی علیه السلام نه څه تپوسونه وکړل او د هغې جواب یې وکړ او هغې راهب هم اعلان وکړ وی ای قریشو ډېر ښه بخت م دی ښه
بختور خلک یې. وی څنګه؟ وی دا کم الک چې دا قافله کې تاسو سره روان دی د دن د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا. وی دلیل دې څه دی؟ نو هغه خپل کتاب راوویسته. وی ګوره دکې چې کومې نښې دي هغه زموږ په کتابونو کې موجود دي. هغې نستوره راهبم د پیغمبر علیه السلام د نبوت پیشنګویي ورکړه او خبر یې ورکړه قریشو له. دې میسره خو به دا هر څه نوټ کول. چرچا نو بیبي خدیجې د خپل میسره غلام ته وی چې دا لږ تجارت له لېږم خو د یو حرکت نوټ کوه ما ته مال وی. اتفاق ته ګوره هغې مال ډېره لویه ګټه وکړه. دومره ګټه یې وکړه چې د خدیجې رضی الله عنها مال دومره ګټه ډوچته کړې نه وه. نو چې واپس رالله نو میسره غلام بیبي خدیجې ته ټول الوې وی دقسې نستوره راهب خدا خبره وکړه. نستوره مشهور راهب و د عیسایانو. هغه خدا خبره وکړه چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی. یوه او وی داسې کار دی چې موږ پنور سره شو او په ده به دوریا دې سوری کېده. دې پنور چې ته خدای نه دی پرېښې سوری به پې کېده. او درېیمو عیسی عادت یې وی عادت یې دا دی چې چاته دروغ نه دی ویلی په دې ټوله لار کې او نه ستا په مال کې په خرڅولو اخیستو کې ټګي کړې ده. او یو ځای کې یو سړي سره سودا کوله نو هغه ورته قسم وخوړه چې د ما د پلات او په عزا قسمي په دا خدایانو په بوتانو باندې. نو نبي علیه السلام ورته وایي چې زه خو ګورې په بوتانو قسمونه نه خورم او نه بوتانو له عزت ورکوم. که ته ورکې وایه خو نه د په بوت ستا قسم منم او نه د بوت پرواز ساتم او نه په بوتانو قسمونه خورم. هغه ټول چې په سفر کې د نبي علیه السلام کوم ښه صفتونه دې میسره لیدلي هغه ټول راوړل او بیبي خدیجې ته بیان کړل. او اتفاق ته ګوره بیبي خدیجه دغه وخت کې بره په خپله بالخانه کې وه او نبي علیه السلام را روانو. ویې ګوره دقه هلک دی دې سور نور ته وګوره په د سوري ته وګوره د پاسه پې فرشتو یو ریاض هر څه چې دي خو سوری پې د پاسه کړی دی. نو ګټه یې ډېره زیاته وکړه مال. نو نبي علیه السلام له پکې ښه مضبوطه عیسه ورکړه. نو دې خدیجې یو خوب لیدلی. خوب یې ولیده چې د اسمان نه یو سپومۍ ده او ډېره ښایسته ښکلې رڼا یې کړې ده. هغه سپومۍ اوچتېږي چې ښه اسمان ته نوره اوچته شوه او رڼا یې زیاته شوه. نو ورو ورو را روانه و زما په کور کې زما په دا غېږ کې دا سپومۍ را پرېوته. دا خوب یې ولید. چې دا خوب یې ولیده نو د دې د تره زوی ورقه ابن نوفل د پخوانو کتابونو عالم دا لاړ هغه د خوب اوس هم عالمانو ته خلک وایي. نو ورقه ابن نوفل ته هغه خوب بیان کړ. وی دغسې ما خوب ولیده. وی ښه رښتیا وی دا خوب دې لیدلی دی؟ وی او. وی ښه ته به د نبي آخر الزمان نکاح کې داخلېږي. تا د خوب دا تعبیر شو. دا خوب دیم لیدلی و او دا خوب بیبي صفیه رضی الله تعالی عنها هم لیدلی. حضرت صفیه په خیبر کې د یو یهودي لور وه او په بل یهودي باندې واده وه. یو غټ مالدار یهودي سردار و په هغه واده وه او تازه واده شوه. نو چې واده شوه نو دیم خوب ولیده. وی اوس سپومۍ د مدینې د طرف نه اوچته شوه او د اسمان دې منځ ته لاړه او هغه سپومۍ راتله زما په دا غېږ کې را پرېوته. نو د دې صفیې خاوند هم د پخوانو کتابونه خو یهودي و او د پخوانو کتابونو علم ورسره و. نو خاوند ته یې الوې وی سړیه دقسې خوب مې ولیده چې یو سپومۍ و د یثرب د مدینې نوم یثرب و د مدینې نه اوچته شو د اسمان سر ته لاړه او بیا زما دې غېږ کې را پرېوته. نو خاوند خو یې پوه شو نو هغه مضبوط لاس اوچت کړ دا صفیه په یو مضبوطه څپېړه وواله. وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه ته د مدینې د سردار خوبونه یې نه. نو د بیبي صفیې په دې مخ باندې یو داغ پاتې شو. اتفاقا 4-5 ورځې پس نبي علیه السلام په خیبر حمله وکړه. خیبر فتح شو. هغه صفیه د پیغمبر علیه السلام نکاح راغله. نو په دې مخ یو داغ و. نو تپوس ته چا وکړي دا په مخ دې داغ ولې دی؟ وی دا خاوند په څپېړه والی و ځکه ما دا خوب لیدلی او داسې خوب بیبي عایشې صدیقې هم لیدلی دی. هغې خو 3 سپومۍ لیدلی دی. وی خوب مې ولید چې یو سپومۍ راله او زما په غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې ولید چې بله راله را پرېوته.
بیا مې بله ولیده چې 3 مراله زما په دې غېږ کې را پرېوته. نو پلار ته دا خوب بیان که حضرت ابوبکر صدیق ته، بابا دغسې مې 3 سپومې ولیدې پرله پسې چې زما غېږ کې را پرېوتې. هغه ورته اډو غږ ونه کړ. نو چې نبی علیه السلام وفات شو او د بیبي عایشې په غېږ کې تې ساتلې وه که نه، او د عایشې صدیقې په کوټه کې دفن شو. نو ابوبکر ورته وی هذا احد اقمارکې، وی دا د هغه یوه سپومې وه، او 2 به نورې وویلې. نو 2 ابوبکر شو، 3 حضرت عمر شو، 3 واړه کوټه کې دفن شو. بهر کیف خدیجې چې دا خوب ولیده نو شوق نور پیدا شو چې یاره واقعي دا خو ډېر ښه خوب دی، خو که خدای زما نبي آخر الزمان خاوند که خو دا خو به ډېر ښه. نو د پیغمبر علیه السلام متعلق خو صفتونه مو چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی، او هغه نښې نښانې هم خلکو بیان کړې وې. نو خدیجې ذهن کې دا خبره راله چې ممکن ده چې همدا لکه واقعي آخر زمانې پیغمبر جوړ شي. نو نبی علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د نکاح دپاره. دغه وخت کې د حضرت خدیجې عمر 40 کاله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله. د نکاح پیغام یې راولېږه. نو نبی علیه السلام چې دی کې خو زه څه نشم ویلی، کاکا ته به ویم. نو حضرت ابوطالب ته یې وویل. دا حضرت ورته مونږ صرف د پیغمبر علیه السلام د تربیت په بنیاد وایو چې د حضور پاک کې تربیت کړی دی. نور دی کافر مړ دی ابوطالب، جهنم کې پروت دی. قسمت خبره ده. بهر کیف ابو طالب ته وی چې دغسې خدیجه ما سره سوال جواب را لېږلی دی، غلام را لېږلی دی، د نکاح اراده یې ده ډېره ښه ده. لاړه د نکاح د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره وشو. د نکاح خطبه ابو طالب په خپله ویلې ده، نکاح یې تړلې ده، او مهر یې 1500 درهم وله په هغه وخت کې مقرر کړ. 1500 درهم دا لومبی وعدو د نبی علیه السلام. عمر 25 کاله او ښځه 40 کالو ده. خو ډېره هوښیاره بیبي وه. الله عجیبه نظام کوي. دې طرف ته د نبی علیه السلام نه مور شته، نه بل څوک داسې مشره زنانه شته. کور کې دننه خو بنده له ډاډ ښځه ورکوي، تسلي وله ښځه ورکوي. نو که عمر د بنده د ښځې کمي نو هغه خو تسلي نشي ورکولی، هغه خاوند له ډاډ نشي ورکولی. او په نبی علیه السلام خو وروستو مضبوطې مرحلې را روانې وې. نو داسې ښځه یې ولې نکاح له راوستله چې مالدارم ده، هوښیارم ده، مشرم ده. نو چې کله به نبی علیه السلام له څه تکلیف یا مسله پیښه شوه نو دې به داسې ډاډ ورکوه. ښځه یې وه، بیبي یې وه، لکه یو مشره زنانه چې یو خپل کشر له ډاډ دغه ورکوي، تسلي ورکوي. داسې تسلي به یې ورکوله. او د هغې مینه محبت، الله اکبر. د ښځې د خاوند په منځ کې مینه دا ضروري شی دی، بهتره خبره ده. د کم خاوند چې د ښځې سره محبت او مینه ني، یا د کمې ښځې د خپل خاوند سره محبت او مینه ني، دا جون نیمګړی وي. نیمګړی خدای دې دا نیمګړی جون نه مسلمان ساتي. دا نیمګړی جون دی. بعضې خاوند په ښځو ظلمونه کوي او بعضې ښځه د خاوندانو سره ظلمونه او زیاتي کوي. د هر چا خپل حق دی، د ښځې خپل حق دی او د خاوند خپل حق دی. که ښځې د خپل خاوند د حق خیال وساته او خاوند د خپلې ښځې د حق خیال وساته او بیا بچي د دواړو د خپلو بچو لحاظ وساته، هېڅ به هم نه. خلاصه دا درونو که موږ د شریعت په دایره کې دننه ژوند تېر کړه، قسم دی که هېڅ مشکلات هم نه، هېڅ مشکلات به نه. خو بعضې وخت کې ښځه د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي نو د خاوند د حق خیال نه ساتي، او بعضې وخت خاوند د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي د ښځې حق نه ساتي. نو د نبي علیه السلام او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها محبت او زندگی مثالي وه. د پیغمبر علیه السلام خپل کور او خپل اوس چې دا کوم ځای کې په مکه مکرمه کې اوس هم شته، د صفا مروه نه چې سړی بار وځي یو لوی میدان دی او ټټی دي، دا خلک ورته د ابوجهل ټټی وایي. په هغې چې سړی بار وځي سورنګونه دي، هغې سورنګونو سره خوا کې یو سړک دی، روډ شیب عامر سره خوا کې هلته کې یو مکتبه ده، د پاسې پې مکتبه لیکلې ده، او خوا کې اوس را زمزم ټوټی هم دي، خلک ترې طبقې ډکوي، زمزم اوبې هلته ایستې دي. نو دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش مبارک کور. لیکن او د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور دا د مروه غونډۍ سره و،
کله چې د باب المروه بار وځي نو دغه ځای کې د نیانو دکانونه دي. اوس خو یې روان کړل پخوا وو، اوس یې لږ شاته جوړ کړي دي. د نیانو دکانونه وو، نو دغه نیانو دکانونو سره خوا کې د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور. نو حضرت خدیجې رضی الله عنها خپل ټول مال، ډېر مالداره ښځه وه، دا پیغمبر علیه السلام ته وقف کړو او خپل کور یې پیغمبر علیه السلام ته وقف کړو. نو نبی علیه السلام د خپل کور نه بیا را منتقل شوی دی او د خدیجې رضی الله عنها سره اوسېدلی دی. دومره بهترین ژوند د دواړو تېرېده چې نبی علیه السلام مبارک چې د خدیجه وفات شو که نه، نو ګډه به یې لاله کړه، یا چیلی یا ګډورې یا چیلوکې. نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها چې کومې ښځې دوستانې وې نو هغې له به یې غوښه لېږله. د هغې د مرګ نه پس د هغې د مرګ نه پس به یې د هغې دوستانو ښځو له غوښه لېږله. نو بیبي عایشه وي ما له پې غوسه راله، بل له خو په بن غوسه ورځي که نه. وی ما به ورته وي چې د الله رسوله په دنیا او ډېر زیات صفت به یې د ما مخکې کو. نو ما چې د الله رسوله په دنیا کې بله ښځه نه وه، دغه یوه بوډۍ وه چې دا سره وښکي یې نیولي و. بنده چې بوډۍ شي نو وښکي خامخا. حالانکې عایشه وي ما لیدلې هم نه وه خدیجه، وی چې دا کوم وخت وفات کېده هغه وخت کې زه پیدا هم لا نه ومه، خو نبي علیه السلام مې ډېر صفت کو نو ما له ورپې قار راغی. نو حضور پاک به وخندل چې انها کانت وکانت، عایشه هم دقه یوه ښځه وه په دنیا کې او هم دقه یوه ښځه وه. او نبی علیه السلام فرمایي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی. ګوره چې اوس د پیغمبر خدمت کوي نو دا خو د الله د خوشحالېدو ذریعه ده. جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام وایي نبی علیه السلام ته چې خاص الله دې له راولېږلمه چې په خدیجې زما سلام ووایه. دا ډېر لوی منقبت دی. او الله وایي چې زیرې وله ورکه خدیجې له، زیرې ورکه چې جنت کې الله دې له یو محل جوړ کړی دی. داسې محل دی چې د یوې ملغلرې نه جوړ دی، نه پکې ټانکه شته او نه پکې پیوند شته. یوې ملغلرې نه مې وله محل تیار جوړ کړی دی او نه پکې شور و شغرف شته او نه پکې سړی شته دی. او نبی علیه السلام به فرمایل وی خدیجه رضی الله تعالی عنها د پیغمبران ټول بچي دې نه پیدا و. بیبي فاطمه د دې لور ده، بیبي رقیه، ام کلثوم، زینب، دا څلورې لوڼه وې او درې زامنو، طاهر، طیب او سوه قاسم. او څوک دا طیب او طاهر د یو کس نوم، دوه زامن. یو بچی ابراهیم دا د ماریې قبطیې نه د پیغمبر بله بیبي و هغې نه پیدا و، باقي ټول بچي د هغې نه پیدا و. او غار حرا کې چې به کله نبي علیه السلام عبادت کو نو دی به ورپسې ستوان وړل. غار حرا ته موږ نشو ختلی، دومره ګران شی دی، موږ نشو ختلی، اوچت غار دی او ختل سخت دی. دی به ورپسې اوبه خېجول، دی به ستوان خېجول او خوراک به ورپسې وړو. نو 25 کاله عمر د نبی علیه السلام چې دا لومبۍ واده یې د بیبي خدیجې سره شوی دی او اولاد یې ټول پیدا دی. او ختم دی باقي د سیرت بیان دی انشاءالله آینده جمعه کې به بیان کوو. رب العالمین دې مونږه د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم روان کړو. ما درته ګوره د ټولو نه مخکې خبره کړې ده، تېره جمعه مې ویلې ده چې د نبي علیه السلام د دې سیرت بیانولو زما مقصد څه دی. مقصد دا دی چې یو خو د خپل پیغمبر د تاریخ نه خبر شي، موږ د اګا او بنګا نه خبر یو، خپل پیغمبر تاریخ موږ ته نه دی معلوم، خپل پیغمبر تاریخ نه خبر شي. او دویم دا دی چې د حضور پاک د عظمت نه خبر شي چې د موږ د پیغمبر د څومره لوی شان شخصیت و. نو چې څومره عظمت د انسان زیات د چا پړه کې راشي دا فطري نفسیاتي اثردار چې مینه ورسره زیاتېږي، محبت به پیدا شي. او د محبت نښه څه ده؟ ان المحب لمن يحب يطيع، چې چا سره مینه یو سره هغه بیا تابعداري کوي. غټ مقصد دا دی چې موږ د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعدار وشو. الله دې هغسې وکړي. کوم نوم خدای انس او حذیفه دواړه خشته نومونه دي او دواړه صحابه نومونه دي. د مور بیماره ده، الله دې ولې شفا ورکړي. د دم یو مریض دی په کور کې، الله دې ولې شفا ورکړي. دا مرګري د کاروبار نشته، الله دې ولې د حلالو کاروبار ورکړي. د حرامو په کاروبار مې وی پلار مجبوري نه، د حرامو کاروبار باندې کړي څوک مجبوري مې کوه. دم کور کې پریشانی ده، الله دې پریشانی په خیر بدله کړي. دا د نیمې څاروي ساتل دا زموږ د شریعت کې دا صحیح طریقه نه ده.
اور باندې کم شیز پروت وي په هغې خپلو مړو پسې لاس اوچتوي دا ښه کار دی ثواب لاس اوچتول دا نه چې لاس اوچت کړي لاس دی چې دعا وکړي چې د دې ثواب پلانکي ته وبخه لاس اوچتولو دا معنا چې دعا وکړي چې د دې ستا ثواب زما مور ته زما پلار ته زمونږ پښتانه خلک زنانه چې په لاس اوچت سره تابع